بسم الله الرحمن الرحيم. غضب وشي لکه اوس د خدای په غضب باندې دی اخته دی. الله دې دی د بوش سره په جهنم کې وسوځي او زما پر دغه قرآن یقین دی، زما دې د خدای په ذات قسم چې دی به د بوش سره د دغه قرآن مطابق خدای په جهنم کې سوځي. دی وای خدای پاک وایي چې تاسو په عقیده کې د دې دوستي مه کوئ. په عقیده کې څه معنا لري؟ لوڼې دې په خراب کړې، ناموس دې په خراب کړي، سپین ږیري دې په خراب کړه، مساجد دې په ونړول، پر څنګو باندې ستا ناموس د دوی ناست دی، د دوی پر څنګو باندې دې خپل ناموس کښېنوئ او ته وایه دا دوستي خدای پاک نه ښیي. ستا د مؤمن ولس د مجاهدینو په مخ کې یې قرآن کریم په چکر کې نه واچوئ. خدای ښه پوهېږي غیرت تر داسې ځایه پورې ورسېدی، غیرت تر داسې حاله پورې ورسېدی. صحابي مبارک یې پرې ایستلی وو، یار یې پر یوه طرف واړوي بیا پر بل طرف واړوي، ور پر هره خوا چې مې پرې باسه پر خدای مې ایمان دی، هغې خوا ته مې و خدای ته رجوع ده، زه د دې دینه څه نه اوړم. سبحان الله سبحان الله. قرآن کریم کې په بل آیت الله جل وایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون. و ای هغه کسانو چې تاسې مؤمنان یاست، تاسې خپل پلرونه، تاسې خپل وروڼه دا د ځان باداران مه ګرځوئ. ان استحبوا الكفر على الإيمان، کې کفر پر ایمان باندې خوښ و بیا د دغه پلرو په قول لا مه کوئ، بیا د خپل وروڼو چې د خپلې مورکۍ څخه پیدا شوي د دغه په قول باندې لا مه کوئ. ومن يتوله منكم فاولئک هم وایي که چا هر چا دغه کار وکړي هغه ظالمان دي، خدای وایي زه به جهنم ته واچوم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. استغفر الله. یو عالم ما په خوب ولیدی، هغه اوس مړ دی، نوم بیا ناست و. دغه آیات کریمه د مرګ وروسته ما په خوب ولیدی، دغه آیات کریمه زه یو بل زما استاد دا مو ورته تلاوتوي. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. مبارک علیه السلام ته وایي ډېر به د دوی ته ووینې چې دوی د کافرانو سره دوستي کوي، د کافرانو پر څنګو باندې ناست دي. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. بد دی الله وایي دغه چې د دوی خپل ځانو و دې ته رامخکې کړي دي. ان سخط الله علیهم، چې د الله پر دوی باندې غضب و قهر دی. وفي العذاب هم خالدون، او دوی په عذاب کې د خدای هم مبتلا یي. دغه آیات سر ما ورته وایي، زما دا بل استاذ دا بل هغه دا راته وویل ولو کانوا یؤمنون بالله، که دوی پر خدای باندې ایمان درلودی، والنبي پر نبی ایمان درلودی، وما انزل الیه هغه چې په دې نبی ته نازل شوي دي، الله وایي چې پر هغه باندې ایمان درلودی ما اتخذوهم اولیاء، دوی به دا کافران د ځان باداران نه وي ګرځولي او د کافرانو په څنګو به نه وي ناست. ولکن کثیرا منهم فاسقون، ډېر د دوی څه چې دي هغه فاسقان دي، د خپلې لارې څخه اوښتي دي. استغفر الله. خدای دې پر مسلمانانو باندې رحم وکړي، الله دې پر مسلمانانو باندې رحم وکړي. څو در څو به بدیو، څو در څو به نه پوهېږو، څو در څو به د دین په دښمنانو باندې نه پوهېږو. محترم مسلمانانو، که په افغانستان کې یاست، که په پاکستان کې یاست، د الله پر لحاظ مسلمانان پر مجاهدینو باندې بدنمان مه یږدئ. د خدای څخه وبېرېږئ، د دغه پیغمبر څخه وشرمېږئ. ته ورته ګوره جهاد خو نه کوئ، د دین د دشمنانو مقابله خو نه کوئ، نو مجاهدینو ته ولې په بده سترګه باندې ګورئ؟ مجاهدین ولې خراب کسان بولئ؟ پر مجاهدینو باندې ولې بد وایاست؟ هر بې ناموسه راولاړېږي، خنزیرتوبیته راولاړېږي. بیا وایي دا مسلمانان دا مجاهدین و د اسلام رنګ وربد کوي. ظالم د اسلام رنګ خو تا وربد کوي چې لور دې په سکول کې ده،
قوم دې په بېناموسۍ اخته کړی دی، مسلمانان دې په بېناموسۍ باندې اخته کړه. بناموسه خو ته دا خو مجاهدین دي، دا خو د ناموس څخه دفاع کوي، دا خو د قرآن څخه دفاع کوي. یو بل یو بیا راولاړ شي وایي دا خواران نو دا ناخبره دي، دا مشران یې ګوره چې څوک دي، دا خواران وایي بیخي ناخبره دي، د دې وطن پر کوم لور باندې روان دي، د دې دغه پر کومې خوا باندې روان دي، خواران د بل په اور کې سوځي، دا کمزوري وایي ډېر د زړه سوي دي. عجبه دا ده چې الله جل جلاله وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وایي هغه کسان چې د خدای په لار کې مړه چې هغو ته مړه لا مه وایاست، بل احیاء ولکن لا تشعرون. هغه وایي ژوندي دي خدای وایي زه شکر کوم، دی وایي دا خواران چې دا بیخي برباد شو. نو اوس ته دې ظالم ته وګوره، نو دا خو نیشنلی دی، دا خو کمونسټی دی، دا خو پرچمی دی، دا خو یهودی بچی دی، دا خو د خلقی بچی دی، دا خو د دې خو هدایت هم نه په نصیب کېږي. دا زموږ ایمان دی، دا زموږ یقین دی، دا د الله جل جلاله امتحان ته په غاړه ایږدو. الله جل جلاله څنګه وایي دا هم د مولا امتحان دی، دا د الله ابتلا ده چې بیا زموږ پر اسلامي دولتو باندې کافران راغلي دي او الله به موږ ته امتحان اخلي. الله جل جلاله څنګه وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وای اے مؤمنانو ستاسو داسې ګمان دی چې بس به موږ جنت ته ځو. ولما يأتكم الله وای پر تاسو خو نه دی راغلی مثل الذين خلوا من قبلكم، هغه چې مخکې کسان ستاسو تېر شوي دي د هغو رقم تکلیف پر تاسو نه دی راغلی. مستهم البأساء والضراء، وای تکلیفو مشقتو وزپل، مشقتونه پر راله، وزلزلوا عجزه سوه حتى يقول الرسول د وخت پیغمبر به وویله، رسول د وخت به وویله والذین آمنوا معه متى نصر الله، دونو به تکلیف باندې رالی چې د وخت پیغمبر به دا ویل ول د خدای نصرت کله دی، د الله کومک کله راځي. الله وایي الا ان نصر الله قریب، وایي ای د خدای نصرت چې دی نږدې دی، ژر به در باندې راشي. مسلمانانو صبر وکړئ، نصرت را روان دی. دا پته شاهده ده، دغه بیان شاهد دی، دغه مسجد چې زه پکښې ناست یم دا شاهد دی چې دا کافران به ماتېږي. دا به ټیټې سترګې مړې سترګې د دې لاس پوڅې به هم ذلیله خبیث خوار د دې وطنو څخه خدای پاک شړي. په بل ځای کې د سورة عنکبوت سر دی الله جل جلاله وایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله پاک وایي د خلکو داسې ګمان دی چې دوی دې پرېښول سي ان یقولوا آمنا، چې دوی فقط دغونه وایي چې موږ مؤمنان یو، بلا به په دې څوک کار نه لري. وهم لا یفتنون، الله وایي پر دې به زه خپل امتحان نه راولم. ولقد فتنا الذين من قبلهم، الله وایي په تحقیق سره ما امتحان راوستلی دی پر هغه کسانو باندې چې د دې څخه مخکې خدای پاک وایي ما تېر کړي دي، حتی پر صحابه کرام باندې ما امتحان راوستی خدای پاک وایي. دا د خدای ابتلا ده، دا د الله امتحان دی چې کافر پر تا باندې مسلط دی او دوی خپل دښمني سره شړي. یو امتحان یې دغه دی چې دوستي ورسره کوي که نه ورسره کوي، بل امتحان یې دغه دی چې پر دې سر یې ولې که نه ولې. نن مې د مجاهد جوړېږي، غازي جوړېږي، شهید جوړېږي که یا الله وایي فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الكاذبين. الله وایي خامخا به زه هغه کسان چې دوی رښتیا وایي چې دوی وایي موږ مؤمنان یو، الله وایي هغه کسان به زه پیژنم. ولا يعلمن الكاذبين، درواغجنان به هم معلوموم. هر یو وایي زه به داسې پر دین باندې سر ورکوه، نن یې ورکه چې بې باوندې پر سر باندې ګرځي، لاندې ټانګان درته ګرځي. د دین دشمنان په قوت او په استعداد کې دي، ته د یو مات راکټ او د یو مات سلا سره وروځې. نن د خدای امتحان ته سر ټیټ کړه ونسه، داسې خو نه خلاصېږي. زما لالی شیرین پیغمبر الله مجدد په برکت وبخښي، الله مجدد په شفاعت باندې وبخښي. شیرین پیغمبر زما د سترګو تور پیغمبر، هغه وتی پر مخې د جهاد ګرځونه پراته وه او ته په کور کې ناست یې، خورې یې چیښې یې او بد ګمان لا هم در سره یې واګوره چې دا څنګه کیسه یې. او په سترګې وینې چې امریکایان دي، په سترګې وینې چې انګریزیان دي، یو رقم کافر دی لا نه. امریکایان، فرانسویان، انګریزیان، هالنډیان،
هندیان کاناډایان رقم کافران دي یو چاته خو ووسه تلک چې بیخي تلک چې در پیغمبر علیه السلام پر خدای ګران یاوه تاونه خدای پرېږدي یا په والله او په بالله کې دې پرېږدي په ورځ آخرت ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم الله وای خامخا به تاسو امتحان کې اچوم چې زستا مجاهدین او صابرین زستا څه وپېژنم چې څوک صبر کوي څوک جهاد کوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه الله وای تاسو ګمان چې موږ به جنت چې تاسو به جنت ته ځئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله وای هغه کسان چې هغه جهاد کوي تاسو او صابران دي هغه به په تاسو کې نه پیښ تاسو نشي کېدلی داسې نشي کېدلی خامخا په تاسو امتحان د خدای راځي ولنبلونكم بشيء من الخوف الله وای خامخا په تاسو باندې امتحان کوم د بیره بدر باندې راځي والجوع لوجه بدر باندې راځي ونقص من الاموال پیسې باندې کمیږي والانفس شهیدان به کور ورکه والثمرات باغونه باندې وچیږي قحطي بدر باندې راځي وچکړي بدر باندې راځي دا ګرو تکلیفونه پر افغانستان باندې رااله ام بیره د باندې کثران سربیر تیاری باندې ګرځي ام وجه کی خورا ام مالونه د لاسه ورکړه ام شهیدان کیږي ام باغونه وچسوه بارانونه سربیر پر باندې باندې امتحان د خدای دی ځان ورته ټینګه افغانه ځان ټینګه د خونه استعداد خدای دې پکې یشي دینو که پتا کې استعداد نه وای په ټوله آسیا کې روسان چا نکړم الله ستاسو پر لاسو باندې مات کړ خو استعداد خدای درکړي دی قوت خدای درکړي دی چې امتحان در باندې راولي ځان ورته ټینګه ولوجه ته ځان ټینګه کافران خو چرچې کوي نو خدای دنیا ده نو کافران دې خپل بازی کوي تجارات خپل خورګونه کوي پر تاسو باندې به تکلیفونه چې راځي پر صحابه کرام راغلي دي زما ورونه کوم مسکین در صحابه او بچوک مسکینان و حضرت عمر صاحب مبارک علیه الصلاه والسلام د کور راوتی چې کتل حضرت ابو صدیق صاحب مبارک یو ځای ولاړو حضرت عمر صاحب مبارک بل ځای ولاړو هغه د کور راوتلی مبارک علیه السلام ته ویل ول څنګه راوتلی ولوجه یا رسول الله مبارک علیه السلام دی د دې درستر قربان سم الله موجود دی په شفاعت وبخشي الله موجود دی په محبت وبخشي ول یا رسول الله وجيو هغه حضرت ابو بکر صدیق صاحب چې د رسول الله پر میراث باندې اول دی کښېنستی د خپل سید الانبیاء پر ځای باندې خدای کښېنوي پر هغه منبر چې شایسته جانان ناستو پر هغه منبر چې محمد علیه الصلاة والسلام ناستو پر هغه باندې بیا حضرت ابو بکر صدیق صاحب مبارک کښېنستی دی وږي وراوتلی د کور سره هغه حضرت عمر صاحب مبارک چې په ورځ د آخرت یو حدیث شریف ما لیدلی دی یو حدیث شریف کې وایي په ټولو خلقو کې چې الله جل جلاله په رسته لاس باندې عمل نامه ورکوي حضرت عمر صاحب مبارک ته ورکوي وایي داسې تجلیجن پورته کېږي لکه د لمر غوندې د دې مخه سه الله مو دې په شفاعت کې وبخښي خدای مو دې د سترګو قربان کې الله مو دې وبخښي د دې مړونه خدای و غیرتمن خدای و فتن خدای خو هفتول تاسو چش کوي مړو تجارانو تاسو چش وکړه پیسې تاسو څه په وکړه تاسو وعذاب ته ګوره خدای څنګه وایي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله پاک وای هغه کسان چې دې سره زر او سپین زر ذخیره کوي هغه کسان چې دې ډالر او پیسې او کالدار او افغاني ذخیره کوي ولا ينفقونها في سبيل الله دا الله په لار کې نه نفقه کوي الله وای فبشرهم بعذاب أليم الله وای دردناک عذاب باندې زیری ورکم يوم يحمى عليها في نار جهنم الله وای څه وخت چې په دغه دنیا دغه د دې پیسې دا په بنګو کې چې پرتی دي دا دوی چې په کالکولیټر باندې حسابونه کوي الله وای دا پیسې په جهنم کې پرتی او هغه بس رس کروټه سي فتكوا بها جباههم الله وای د دې تندار په پور وداغم وجنوبهم بغلون به پور وسوسم وظهورهم ملاي به پور وسوسم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله وای دا هغه دي چې ما تاسو د خپل ځان لپاره ذخیره کړی وي وای وې څه کوي خدای څه پوهیږي سما او ستا په قرآن باندې پسخاند ووارڅو ته پیسې حسابې ته روشنه خورې ته په پراډو بلند کوزر کې سپرېږې ته مسلمان یې ته پر محمد علیه الصلاة والسلام باندې کلمه وایې ته مو حج ته روان یې
فرضي جهاد نه کوي او نه په حج ته روان دي. فرض عین جهاد چې پر نرو پر ښځه باندې اوس فرض دی، څنګه بلا نه فرض کېږي چې په قرآن دې پسخندوال کېږي؟ فرض عین چې په مبارک علیه صلات وسلام باندې پسخندوال سو. خدای دې حساب در سره وکړي. تاسې سره یو ځای کوي، تاسې پر دې باندې ټپرېږئ، الله به حساب در سره کوي. خدای څنګه وایي ورته وګوره، یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی دی، من یرتد منکم عن دینه، هر څوک چې په دې کې د خپل دینه څه واوښتي، فسوف یأتی الله، ژر دی الله وایي یو ځاله به پیدا کړمه. الله وایي فسوف یأتی الله، ژر دی چې الله به راتګ وکړي بقوم په یو ډله سره یحبهم، چې د الله به د دوی سره محبت لري، ویحبونه، او دوی به د خپل رب سره محبت لري. اذلة علی المؤمنین، پر مؤمنانو باندې به ډېر عاجز، اعزة على الكافرين، پر کافرانو باندې به ډېر سخت دریځي. یجاهدون فی سبیل الله، د خدای په لار کې به جهاد کوي. ولا یخافون لومة لائم، د چا په ملامتۍ پروا نه لري، که د تروریست نوم پرېږدي، که د دهشتګرد نوم پرېږدي، الله وایي په دې باندې پروا نه لري. ذلك فضل الله، دا فضل د خدای دی، یؤتیه من یشاء، و هغه چا ته ورکوي چې هغه د خدای خوښ. والله ذو الفضل العظیم، الله د غټ فضل خاوند دی. دغه چې ډله به خدای پیدا کړي. سبحان الله، مجاهدین دي، مسلمانه مجاهده، دغه دې بس ده چې الله وایي زه ستاسې سره محبت لرم او دوی زما سره محبت لري. محب و محبوب، خدای د دوی محبوب دی، دوی د خدای محبوبان دي. دغه محبت دې بس ده. د چا په پراډو کې چرت مه وه، د چا په لنډ کوزر کې چرت مه وه، د چا په پیسو کې چرت مه وه. راسئ د خدای سره ګټه زده کړئ، راسئ د خدای سره معامله وکړئ. الله څنګه وایي، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. و ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړي دي، زه یو داسې تجارت در وښیم چې د دردناک عذاب څخه خلاص شئ. کشر ځوانه، زما محترم ځوانه، ای قوي په سرعت باندې تکړه ځوانه، ای هغه ځوانه چې ستا پر وضو باندې ته کولی شې چې ته 82 راکټ یوسې، ته سکیل په ولاړې وچلې. هغه تا ته خدای څنګه وایي؟ وای هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، وای داسې تجارت و معامله در وښیم چې د خدای د دردناک عذاب څخه خلاص شي. تؤمنون بالله، پر خدای باندې ایمان ولري، ورسوله، زما پر رسول باندې ایمان ولري، وتجاهدون فی سبیل الله، د خدای په لار کې جهاد وکړي، باموالکم وانفسکم، په خپلو مالو په خپلو ځانو باندې. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، الله وایي دا ستاسو لپاره خیر دی که تاسو پوهیږئ. تجارت به را سره وکړه، معامله را سره وکړه، په سپین مخ د خدای په حضور کې ورپاڅېږه. زه خو داسې وایم چې یا الله ستا پر دین مې داسې ټوک ټوک چې په ورځ د آخرت زما ټوټې راپورته کړه. د محمد علیه السلام پر بغل مې خدای ودروه. ستا په لار کې جهاد کړی دی، ستا دپاره راوتلی دی، پر نازنین مخې ګرځونه پراته وه. په احادیثو باندې ثابته، په 19 غزاو کې مبارک علیه الصلاة والسلام په خپله وتلی دی. سست سړی د خدای نه دی خوښ، بېغیرته د خدای نه دی په کار. بېغیرتان خو ډېر ګرځي، کار خو مړونه کوي. میړه سړی د خدای خوښ دی. ځوانه ډېرې ګناهې بدې کړي، مسلمانه ډېر ګناهې بدې کړي. ورشه د خدای سره معامله وکړم، په پاک نیت باندې ور ووځه، الله به دې ستا و جنت ته واستوي. دا خو د افغانستان د والیانو خبره نه ده، دا خو د فاسقانو او د منافقانو خبره نه ده چې دوی به مسلمانانو باندې پسخند وي، وایي په یوه لاس کې جنت ورته جوړ کړي. جنت خو خدای جوړ کړی دی کافره. معامله خو خدای وایي ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم. الله وایي ما د دې مؤمنانو سره د دوی روپۍ، د دوی پیسې او د دوی ځانونه ما جنرانې ولیدي، بان لهم الجنه، چې دوی ته خدای وایي زه جنت ورکوم. دا د دوی دنیا مې جن رانیول او د دوی بدنونه مې جن رانیول، په بدل کې د څه شي؟ د دې چې د دوی د جنت ورکوم. خدای وایي څه وظیفه یې ده؟ یقاتلون فی سبیل الله، د الله په لار کې به جهاد کوي. فیقتلون، دوی به نور وژني، دوی به نور د جهنم کندې ته ورپورې وي. ویقتلون، دوی به په شهادت باندې رسېږي. الله وایي وعدا علیه حقا، الله وایي دغه وعده پر ما باندې حق ده.
في التورات وای دا وعده ما په تورات کې هم دغه څه کړې وه والانجیل په انجیل شریف کې مې دغه څه وعده ورکړې وه والقرآن په قرآن کریم کې مې دغه څه وعده ده الله وای ومن اوفى بعهده من الله که چا د خدای په دغه وعده باندې وفا وکړه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله وای که دغه وعده باندې چا وفا وکړه زما پر دین سر قربان کړي زما په دین کې پیسې ووالي زما په دین کې د مجاهدینو سره ښه وکړه غازیانو ته پیسې ورکړي اسلحې مجاهدینو ته ورانیولې د یتیمانو د مجاهدینو پر شهیدانو پر یتیمانو پر سرو باندې لاسونه تیر کړه او د مجاهدینو په کورنۍ باندې پیسې وویشلې او د خدای په لار کې په خپله ودرېدل الله وایي د دغه معاملې زیری ورکړه الله وایي زه به جنت ورته ورکوم مسلمانانو څنګه جهاد نه کوئ څنګه د خدای په لار کې نه درېږئ ولې لا نه کوئ عشق دی بندې عشق څه پیسې به څه شي در وکړي خو پروت به یې بیا به دې بچان چړچې پکښې ویې په جهنم کې به سوځې په قبر کې به پروت یې و خدایه به زه زامن څه کومه زه اولاد څه کومه ما یو وارې و دې دنیا ته ور واستوه چې ستا پر دین باندې زه قربان سمه او ستا خدمت وکړمه الله وایي نور دې وخت تېر شو دغه دی وخت دی دغه میاشتې و دغه کلونه دی وخت دی جهاد د خدای په لار کې وکړه ونیسه خدای بیا به دا کافران نه یي بیا به په جهاد پسې ځغلې د جهاد ځای به نه در پیدا کېږي نن د کافر خدای و کور ته راوستلی دی ته لا نه وروسې ته لا پر دې قرآن سر نه ورکوې ته خو حضرت حمزه صاحب مبارک ته وګوره دې ښایسته شهیدانو ته چې پر دې دین باندې قربان سوه څنګه خوشبویي یې ځي څنګه ژوندي دي الله جل جلاله څنګه وایي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هغه کسان چې دوی مؤمنان دي او هجرت کوي زما په لار کې او جهاد کوي زما په لار کې باموالهم د دوی په خپلو پیسو باندې وانفسهم په خپلو ځانو باندې چې دوی پیسې زما په لار کې وي او ځانونه زما په لار کې قربانوي اعظم درجة عند الله د خدای په نیز باندې هغه د هغو درجه ډېره غټه ده واولئک هم الفائزون الله وایي په آخرت کې هغه کامیابه دي ورته وګوره و دې تاکیداتو ته یبشرهم ربهم الله وایي دوی رب و دوی ته زیری ورکوي برحمت په رحمت سره الله وایي زیری ورکړه چې زما رحمت دی پر تاسې باندې ورضوان رضا د زما وجنات لهم فيها نعیم الله وایي زما جنتونه دي په دغه جنتو کې به د دوی دپاره نعمتونه یي مقیم په هغه ځای کې به دوی وي خالدین فيها ابدا همیشه به په دې جنت کې ان الله عنده اجر عظیم ورته وګوره کوچنی درجه ده دا دونه تکلیفونه دا دونه لمنځونه کوو دا دونه عبادات کوو دا ژاړو دا ذکرونه کوو دا قرآن کریم وای سل د زرګر یو د ګګر یو واري دی چې الله درڅه په خوشحاله کېږي احادیث دا انځور درته وایم در روان احادیث هم په دغه کې دي د جهاد په برکاتو کې دي په هغه آسانو باندې خدای قسم اخی چې دوی په جهاد کې ولاړ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله وایي زما دې په هغه آسانو قسم وي ای مسلمانه د هغه آسانو سره الله د خدای محبت دی چې د خدای په لار کې ولاړ وای په هغه آسانه وي د خدای وای قسم وي چې د دوی د پښو څخه د اور به چرتې پورته کېږي چې په دې دښمن باندې روان یې د هغو ټکهار یې دا آشلري دا تیز چې ځغلي په دې ډبرو کې د دې لاندې په دې شونګرو پرې هغه شی ورمشلولي د اوسپنې چې شی بولي نالې بولي که چې شي بولي دا پورې مشلولي الله وایي د دغه څه چې دا اورونه پورته کېږي وای په دغه آسانو دې زما قسم وي هغه آسانه مې د قسم الله وایي چې په سهار وختي پر دشمن باندې وروانې پر کافر باندې وروانې مجاهدین سربیره باندې سپاري او پر دشمن باندې ورسي فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله وایي پر دې باندې دا دوړې وګرځونه باندې راپورته کړي او عملې باندې کوي پر دشمنانو باندې زما د دین پر دشمنانو باندې په هغه آسانه مې د خدای وایي قسم وي هغه آسان الله ته محبوب دي چې مجاهدین جهاد باندې کوي لا یې ولې نه کوو جهاد ولې د خدای په لار کې نه جنګېږو ولې د خدای ولار ته پر دین باندې سر نه ورکوو د الله محبوب انسانان مجاهدین د الله په لار کې قربان شوي انسانان شهدا سبحان الله په اوس وخت کې یو سړی راولاړ شي پیسې خو په کروڑو لري بلډینګان په کروڑو باندې
په بلډینګانو بندي دی راولاړ شي په یو مسجد باندې غاړه باسي وایي ما مسجد جوړ کړی دی یا نفلي حج ته ځي نفلي عمره کوي اچھا پتا ده سبحان الله مبارک علیه الصلاة والسلام د یو حج ماسه وا چې فرجعین حج د کړی دی مبارک علیه الصلاة والسلام بیا د ټول عمر چې د تیر سوی دی د پر مخ باندې جهاد ګرځونه پراته و د ټول ژوندۍ په جهاد کې تیر سوی او دی نفلي حج او نفلي عمره ته چمېدلی دي تر دا نفلي حج خو دې خدای په ذات قسم چې دا ټپیان چې پراته دي چې زخمو یې چنجي وکړه د کافر مرمۍ پکښې بنده ده د دغه سره ښه وکړه بیته دلیه خدای زرچند ثواب درکوي دا بیتي و د مبارک علیه السلام د زیارت هغه مبارک علیه الصلاة والسلام هم دغه درته وایي چې زما زیارت ته مه راځه خو دغه کار وکړه ورسه چې په ناموس په قرآن او په مسجد کې کافران در ننوتل هغه دفاع وکړه ما ته چېشته راځې ما څه ته چی شي غواړې اوس زه نه وم ولاړ په دې لار کې د خدای پر لحاظ مسلمانانو پر قرآن سر قربان کوي نن مو وخت دی بیا به ارمان کوي دا وخت به په لاس نه درځي بیا به ارمان کوي دغه حالت به په لاس باندې نه درځي بیا به د یوې مرمۍ د یوه کافر په انتظار باندې ناست یاست تاسو به په لاس باندې شی نه درځي د بدر په غزا کې دا مسلمانان نو کې سره کمزوري شوه کافران پر ډېر وه دا منافقانو به ویله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم مسلمانان خو عاجزه وه برابر دا منافقان ویل ول دا دغه چې دي دا د مبارک علیه السلام صحابه به شوله ول دا خپل دین خطا ایستلی دي دا خواران ته ورته وګوره دا دونه کافران سره دې مقابله کوي د دې په مقابل کې دی ولاړ دي جنګیږي سره د دې طاقت نو دی لري دا خطا ایستلی دي لکه مشت چې دا خلق وای دا خو دې دي د دې دونه کفر سره مقابله کوي ولې نه کیږي چې خدای زما سره دینو مقابله څنګه نه کیږي په دنیا کې ته ورته وګوره 15 میلیونه مبلغین چې تبلیغ کوي دعوت چلوي په پسته خلو په پسته نرمه لهجه باندې و دې ته دعوت ورکوي هغه 15 میلیونه دي په دنیا کې د دې په دولتو کې ګرځي هغو ته غږ نه کوي او موږ په دادونه کې کونجو کنار کې بیریږي په ټولو ناټو کې 2000 کسه نه وکړي افغانستان ته بیریږي وامه خسه دي وایي د افغانستان جنوب خطرناک دی فلانکۍ علاقه خطرناک ده بیریږي څنګه خدای زموږ په بغل نه دی ولاړ تیارې د دوی سره دي ټانګان د دوی سره دي توپونه د دوی سره دي پیسې د دوی سره دي زموږ سره یو مات اشته ده یو مات راکټ یو کمزوري سلا را سره ده د خدای نصرت لا څنګه یي څونه یې د خدای نصرت په هغه وطن کې چې د دوی باچهي ده دوی حکومت جوړ کړی دي مجاهدین نه ورته ګرځي دوی په دا هلمند کې دوی تاسو نه وینئ په دې کونړ کې نه وینئ په دې پکتیا کې نه وینئ په دې قندهار او په دې زابل او په دې روزګان او په دې غزنی او په دا علاقو کې په دې وردګو کې چې دا مجاهدینو ته خدای دا نصرت ورکړي دي دا غټ علاقې په لاس کې دي خدای لا پر بغل نه دی ولا لا حق جهاد نه دی او الحمد لله الله جل جلاله وايي لكن الرسول الله هو اسمه رسول چې دی والذین آمنوا معه هغه کسان چې ایمان راوړي دي او د سره ملګري دي الله وایي جاهدوا باموالهم انفسهم هغه زما په لار کې جهاد کې خپل ځان او خپل مال باندې واولئک لهم الخيرات واولئک هم المفلحون هغه لپاره خدای پاک وایي غټ درجې دي او هغه په ورځ آخرت خلاص دي الحمد لله مبارک علیه السلام هم جهاد کوي صحابه کرام هم جهاد کوي موږ هم کوو دغه ملار ده هر څوک چې ودې سترخان ته راځي زموږ لار ته خلاص ده دا ورته وایم چې د جنت مبارک سه په پاک نیت باندې جهاد وکړه د جنت مبارک سه دا ورته وایم چې ګناهونه دې کړي دي الله به درو بخښي أنا نمدرت وين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وأي أي مؤمنانو زي وداس تجارة ندر وشيمة جدد معك عذاب سخلاص تؤمنون بالله فالخداء من إيمان ولري ورسوله بالرسول من إيمان ولري وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم د خدای په لار کې جهاد وکړئ په خپلو پیسو په ځانو باندې ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا ستاسې دپاره خیر دی که دوی پوهېږي یغفر لکم ذنوبکم الله وایي ګناه به در وبخښمه ویدخلکم جنات الله وایي جنتو ته به مور داخل کړمه تجري من تحتها الانهار چې در هغه لاندې ولې بهېږي ومساکن طیبة فی جنات عدن هغه پاک ځایونه به الله وایي په جنت عدن کې درکړم ذلک هو الفوز العظیم دا وایي ډېره غټه کامیابي ده ډېر غټ بری دی الله مو دې د حضرت حمزه صاحب مبارک پر بغل باندې راوپاسوي
د قبر عذاب نشته و شهید ته، د زکندن عذاب نشته و شهید ته، د حشر عذاب، د عرصات پر میدان ټول خلک د خپل ځان نارې وي، شهدا نازولي شهدا هغه را روانې. مبارک علیه السلام وایي په هغو وینو کې راپورته سي، رنګارنګ د وینو یې، بوی بوی د مشکو سي، او وایي لرې سي موږ د خدای په لار کې سرونه قربان کړي دي، هغه وینې در بهیږي، هغه د تکبیر نارې دې پورته کېږي، وایي لرې سي موږ سرونه قربان کړي دي، لار راکړي، هېڅ تکلیف نه یې، د عرش مبارک در سره الله جل جلاله کښېنولي. انفروا خفافا وثقالا، الله وایي پورته سئ جهاد وکړئ، که ځوانان یاست که سپین ږیري، که خوشحاله یاست که نه یاست خوشحاله، که مسکینان یاست که غنیان یاست، انفروا ولاړ سئ خفافا وثقالا. ځوانان سپین ږیري خوشحاله وو خوابدي، فقیران غنیان. وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله، د خدای په لار کې په ځان او په مال باندې، په مال او په ځان باندې جهاد وکړئ. ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خو دا ستاسو لپاره خیر دی. مړو تاسو ته وایم، تجارانو تاسو ته وایم، د خدای پر لحاظ څونه مصرفونه کوي. په ودو کې موزه وینم چې په یوه واده کې 6 لکه روپۍ مصرفوي، الله به حساب نه در سره کوي. مجاهدینو زخمو چنجي وکړه، ستا سره به حساب خدای نه کوي. اوه ناخبره یې اوه قرآن مې زده دی مګر زه ناخبره یم. اوه ته هوښیار یې، ته پوهېږې، پر موبایل یې مصرفوې، په خرابات یې ویې، و مجاهدینو ته پیسې نه ورکوې. الله جل جلاله څنګه وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الله وایي ګمان دې نه کوي هغه کسان چې خدای رزق ورکړی دي او دوی د خپل ځان د خپل فضل څخه خدای وایي ما رزق ورکړی دي، هغه بخالت بیا کوي چې دا دوی وایي د دې دپاره به دا خیر هو خيرا لهم، الله وایي دا د دې دپاره خیر دی، بل هو شر لهم، الله وایي دا د دې دپاره شر دی. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه، الله وایي ژر دی چې دغه پیسې دا به توق شي په ورځ د آخرت، په ورځ د آخرت به دغه توق شي، د اور توق به د دې په غاړه کې به الله جل جلاله زور واچوم. سبحان الله سبحان الله، د خدای پر لحاظ بیا به ارمان کوي د چا دپاره ساتې پیسې. مبارک علیه السلام ټوله زندگی په مسکنت کې تېره کړه. د بی عایشه صاحب مبارک وایي 3 واره په اسمان کې سپوږمۍ راوختل، زموږ د بنو د مبارک علیه السلام د ښځو په کورو کې ول دیګۍ نسو باندې، دیګ نسو باندې، که ته غوسان نسو پوخ، ته روشونه وهه، جهاد خو نه کوي، ځان دې غولدک اچولی دی، ځان هوښیار بولې، بیریږې. ای مسلمانه د چی شي څه بیریږې؟ د تاڼې څه بیریږې؟ د جیله څه بیریږې؟ د شهادته څه بیریږې؟ در صحابه خو پر خدای نه یې ګران چې هغو سرونه قربانول، او در مبارک علیه السلام خو نو پر خدای نه یې ګران چې د هغه مبارک غاښ په شهادت ورسېدی چې سید الانبیا دی، د پر مخ د جهاد ګردونه پراته وه، ته نه پیسې ورکوې، نه زوی ورستی، نه اولاد ورستی، بیا به ارمان کوې دغه بیره چې نن در سره ده، دا بیره به دې په ورځ د آخرت د جهنم د بیرې څه بیا راوګرځوي. دغه بیره که ته نن پر غاړه واخلې چې نه د تاڼې پروا لرې، نه د کاتر پروا لرې، نه د جیل پروا لرې، نه د ټپ پروا لرې، نه د اولاد پروا لرې، په ورځ د آخرت به دې الله بیا د جهنم څخه دغسې په امان کې. که په دې وخت کې ته په امان وې، په دې وخت کې بیا په کور کې بېغمه ناست وې، خوړله دي څښله دي، ځان دې ټمبه کوئ، خوراک دې ډېر کوئ، بیا به د جهنم د بیرې څه بیا نه یې په امان. د زکندن و تکلیف ته دې ګوره، د قبر و تکلیف ته دې ګوره، د حشرګاه پر میدان یې و تکلیف ته ګوره، او د جهنم وسوځلو ته دې بیا ګوره. د غونه پوښتنه چې خدای در څه وکړي چې زما نازنین پیغمبر وتی، ته ولې نه وتلې؟ ته به څه ورته وایه؟ او سره د دې په ټوله قرآن کریم کې چې وګوره دا جهاد په مال باندې، دا وایي پر جهاد بدني باندې افضل دی. وجاهدوا باموالکم وانفسکم، اول یې پیسې راوړي دي و په پیسو په ځان جهاد وکړي، اول یې پیسې ذکر کړي دي خدای پاک، په دې وجه وایي د پیسې ډېرې محترمې دي. که پیسې نه جهاد په چیش باندې کوي؟ تا مسلم مجاهد ته یو مرمۍ ورانیولې ده، ته به مو خدای ته ورځې، ته به مو خدای ته سوال جواب وروړې. چیرې کوې جهاد؟ دا ته جهاد نه بولې، نو چیرې دی؟ یو ځای خې وکه، یا ولاړ شه عراق ته ولاړ شه، یا کشمیر ته ولاړ شه، یو ځای خې وکه جهاد.
ګرشرې یو ځای نشته جهاد په دنیا کې یو ځای ښه وکړه دا پیسې دې وروړه د خدای په لار کې مصرف کړه یوم یفر المرء من اخیه الله وایي دا حالت سره به مخامخ شي چې دا سړی به د خپل وروره تښتي و امه و ابيه د پلار او د مور څخه به تښتي و صاحبته و بنيه د خپل ماینې او د خپل اولادو څخه به تښتي ومن في الارض جميعا ثم ينجيه د ټول چې دا په دنیا کې څه دي د دې ټول څخه به تښتي هلته به دې بیا څوک پر سر پیره دار ولاړې شیرین بچی هغه نازنینه ښځه چې پر تا ډېره ګرانه ده او ته پر دې باندې ګران یې دا به دې په ورځ د آخرت څالې مسلمانه فکر وکړه دین خو اسانه نه دی دین کې خو تکلیف شته په دین کې خو مشقتونه شته حضرت انس مبارک فرمایي وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مبارک علیہ السلام ویل چې من غزا غزوه فی سبیل الله کچا د خدای په لار کې وغزا وکړه فقد ادا الى الله جميع طاعته والله دې ټول عبادت وکړي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کله چا خوشي مسلمان دي کله چا خوشي کافر دي مبارک علیہ السلام وی ان اعتدنا للظالمین نارا الله پاک وی مرد ظالمان د پر نار ټاکلې دي قال انس مبارک وایي ويو چا پښتنه جوړ وکړه ولقيل يا رسول الله والاي رسول د خدای وبعد هذه الحديث الذي سمعناه منك واذا دا حدیث ورسته چې تا ماته وویله چې که چا یې وغزا وکړه به خدای ته ټول عبادت وکړي د دې وروسته من يدعو الجهاد ويقعد څوک به جهاد پرېږدي په کور کې او څوک په خپل کور کښېني چې دونه سخته خبره تا وکړه قال مبارک علیه السلام ویل والمن لعنه الله هغه څوک چې د خدای لعنت پر ده باندې وغضب علیه او غضب د خدای پر ده باندې واعد له عذابا عظیما ده تبا الله درن عذاب ورکي قوم ويكونون الله مبارك عليه السلام ويلا يو ډاله يو قوم بي في اخر الزمان في اخر زمانك لا ده جهاد بقسا کې بني او جهاد بالکل پیژنې نه او پرغه د خدای غضب د خدای لعنت به باندې او درن عذاب خدای وته مقرر کړی وقد اتخذ ربي عنده عهدا الله وای ما ته وعده کړې ده ما ته ویل چې اے محمد علی السلام زما در سره وعده ده چې چا زما جهاد نه وکي چا زما د جهاد ته سر ولغړوي ان يعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين دا سخت عذاب الله وای ورکم چې اچا ته ما دغه سخت دردناک عذاب نه ورکړي زید ابن اسلم صاحب مبارک بل روایت کی د مبارک علیه السلام سره د خپل پلار سره هغه د مبارک علیه السلام سره روایت کی وقال ومبارك عليه السلام وسيأتي على الناس رابس پر خلق باندې زمان زمانه يقول فيه قراء منهم فدي کې په بعض قاریان دا وایي چې په علم نه خبري په قران نه خبري وليس هذا بزمان الجهاد دا د جهاد زمانه نه ده لکه زموږ په افغانستان کې چې وسوي جهاد نشته نو قالوا يا رسول الله والاي رسول ده خداي واحد يقول ذلك يوثق بدا خبره وكي قال نعم مبارك عليه السلام هو من لعنه الله اغتوك ده خداي لعنتي برغبتي والملائكه ده ملائكه لعنتي والناس اجمعين ده طول الخلق لعنتي برغبتي داس خلق ستا په اخر د زمانه به داس خلق پیدا شي چې دی وای دا زمانه د جهاد نه ده الجهاد ته بلا مسته وطن بدر جهاد ورته محبوبي سړک بدر جهاد ورته محبوبي بلډینګ بدر جهاد ورته محبوبي کافر بدر جهاد ورته محبوبي ابي هريره صاحب مبارک بل روایت کی د مبارک علی السلام سره مبارک علی السلام وای من مات ولم يغزو کچا کڅوک مرسو او غزانه وکړه ولم يحدث به نفسه او نه خپل ځان کې دا خبره را وګرځول مات على شعبة من النفاق وای کڅوک مرسو او جهاد د خدای په لار کې نه وکي هغه د منافقت پر یو درجه باندې مړ دي هغه منافق مرسو دی مبارک علی السلام وای نه مسلمانه دنیا ته دی وګوره مسلمانه مخته وځه احاديث كثير دي مبارك عليه السلام ولو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء ومبارك عليه السلام ولكدا دنيا وخداي پاک د قماش د وزر حیثیت درلودای کافر ته یو غړپ وبم نه ورکړي دا ټول دنیا د یو قماش د وزر حیثیت خدای ته نه لري نو مسلمان ته پیسې څه وکړي ته څنګه مبذر او مسرف یې تا چې شي وکړه تا خو دنیا د ځان لپاره ایمان ګرځولې دی تا خو پر دنیا باندې خپل دین او خپل قران پرې شي دی الله دې پر موږ تاسو رحم وکړي دا ستاسو اولادونه کفر تا باندې ګران دي
پیسې که در باندې ګرانې دي الله وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه دا ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه ستاسې دپاره فتنې دي په ورځ د آخرت او بیا ستاسې د هغو څه څغلي یا ایها الناس اتقوا ربکم الله وایي ای خلقو وبېرېږئ د خدایه څخه واخشوا یوما لا یجزي والد عن ولده وایي وبېرېږئ د هغه ورځې څخه چې لا یجزي والد چې هېڅ پلار دا په نشي کولی عن ولده د خپل بچي څه ولا مولود هو جاز عن والده شیئا نه خپل زوی د خپل پلار څه عذاب د جهنم دفع کولی شي ان وعد الله حق دا د خدای وعده حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دا د خود دنیا په ژوندګي باندې ونه غولیږئ ولا یغرنکم بالله الغرور پر خدای خطا نه وځئ چې خدای غفور رحیم دی چې خدای باندې خطا نه وځئ چې خدای بخښونکی دی جهنم ته دې مرسته یې در نبی نه یې پر ګران در صحابې نه یې پر ګران پیسې خو ورکه ولې داسې کوې څه در وسوه د خدای پر لحاظ د قرآن پر لحاظ داسې مه کوه عبدالله ابن سلام صاحب مبارک فرمایي وایي یو سړی د مبارک اسلام د اصحابو سره کښېنستی دغه دی وایي موږ به راویله فقلنا موږ وویل لو نعلم اي الاعمال احب الى الله موږ دا ویل چې موږ کشف پوسوي وای چې الله ته کوم عمل ډیر محبوب دی خدای په کوم عمل باندې ډیر خوشاله کیږي وای موږ دا خبره وکړه وای الله جل جلاله دغه آیات را نازل کړي فانزل الله عز وجل الله جل جلاله دغه آیات را نازل کړي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم تسبح وای الله لره چې په اسمانو په مځکه کې دی هغه څه مخلوق چې د خدای دی که په اسمانونو کې دي که په مځکه کې دي هغه د الله تسبیح وایي وهو العزیز الحکیم دغه الله عزیز دی او حکیم دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لم تقولون ما لا تفعلون ولې هغه چې تاسې په خوله وایاست هغه ولې نه کوئ الله چشتل مخوشي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الله محبت لري د هغه ډلې سره چې د خدای په لار کې جنګیږي صف كأنهم بنيان مرصوص لکه دوی یو دیوال یو تادی داسې سره مشتي او دوی د خدای په لار کې جنګیږي نور آیاتونه او احادیث ډیر دي خدای دې زور ته ګورم چې پته خلاصیږي ډیر احادیث دي که خدای پاک بیا وس راکړي جرامې بله پته خاص په دغه باره کې ډکه کړه هم کېدلی شي خو زما محترم مسلمانانو دا درته وایم چې تاسې جهاد وکړئ تاسې د خدای په لار کې وجنګېږئ د دې کافرانو سره په مال باندې تجارانو ته دا وایم چې دا پیسې چې دا ستاسې بچیان یې مصرفوي ستاسې ماینې یې مصرفوي ستاسې لور یې مصرفوي تاسې مصرفوي دا د خدای په لار کې ووهئ بیا به ارمان کوئ بیا به دا پیسې په ښه باندې نه درځي ستا بچیان به چړچې پکښې وي او د دین دښمنانو ته شکست ورکوي بیا به خدای پاک ستاسې پر کورو باندې رحم وکړي او ما ته دعا به کوئ چې خدای پاک دا بیان خاص د خدای د رضا دپاره کړی دی هېڅ غرض او هېڅ مطلب یې نشته پکښې کې خدای دې ستاسې پر کورو باندې رحم وکړي الله دې ستاسې دعاوې قبول کړي وما علينا الا البلاغ المبين